آخرکار شیخ صاحب هم د مولانا فضل الرحمن صاحب باره کې خبره وکړله. څه خبرې وکړله؟ راځئ دا ویډیو در باندې د شیخ صاحب ګورم، خپلې مو ګورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ځئ چې ځو د ویډیو سایټ ته. زه به دا تپوس وکړم چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی، مختصر راته ووایه. زما خو په نظر کې ښه سړی دی، الحمدلله ډېر لوی خدمت کوي، په پارلیمنت په بنیاد باندې د دین خدمت کوي او سیاست خو د شریعت نه جدا شی نه دی، د شریعت یو شعبه ده. مولانا صاحب ښه سړی دی او ډېر ښه کار کوي او ډېر زبردست محنت کوي ماشاءالله. شیخ صاحب یو دوه ورځې مخکې دلته یو پروګرام شو، هغې ته څه علما کرام راغلي وو، د نفرت او یا د اختلاف پوځ نه وی مخ هغوی دا بیان کړی و چې یاره علم کوئ سیاست نه قرار شه، یعنې دا علم او سیاست جدا شی دی، که جدا شی دی نو بیا د علما ولې سیاست کوي؟ نه پوهېږم چې دا بعضې خلک ولې دا وایي چې سیاست نه قلار شه علم کوي. سیاست خو د علم شعبه ده. سیاست څه ته وایي؟ سیاست اصلاح د امت په یو خاص نهج او طریقه باندې کول، دا خو د پیغمبرانو کار و. حدیث کې نه راځي، رسول الله مبارک نه فرمایي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، چې د پیغمبرانو پخوا چې څومره وو هغوی خپل سیاست کړی. سیاست څه ته وایي؟ قیام علی شی بما یصلحه، په داسې طریقه د یو شي نګهباني کول چې ته د هغې اصلاح